يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ. داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. او مونږ به ارومرو په ویره خطر لوږه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي مونږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. له دې عمله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کوم خلک چې زمونږ نازل شوي روښانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټولو انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بښنه وکړم او زه لوی بښونکی او رحم کوونکی یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسې خدای همدا یو خدای دی له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خواره کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمیره نښانې دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به یې هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بېزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زموږ تګ شوی وای نو څنګه چې نن دوی له مونږه بېزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بېزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کیږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای خلکو په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په ښودل شوو لارو مه ځئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږي چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟